ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ نه شهید توکو سره د مبارزې مدیریت 28,000 زیکاب ګولۍ 23 کیلوګرام اپین او 8.5 کیلوګرام چرس نیولي دي. د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په وینا د نیول شوو نشه یي توکو سره یې 3 کسه او یو موټر هم نیولی. د چارو ادارې د پروژو انسجام عمومي رئیس د یوه ګډ هیئت په ملتیا ننګرهار کې د ختیځ په کچه له 600 بستریز روغتون له چارو لیدنه وکړه. دوی وایي له دغې لیدنې موخه د کارونو چټکتیا او ژر بشپړول دي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې ښاغلي مولوي امیر خان متقي تهران کې د بنګلادیش هیواد د پارلمان له رئیس حفیظ الدین احمد سره کتلي. د یاد وزارت ویان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ځانګړې توګه د سوداګریزو اړیکو د ودې او په نورو اړینو موضوعاتو خبرې شوي. د هرات والي مولانا اسلام جار د ایران د اوسپنې پټلۍ شرکت له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځانګړي ډول د اوسپنې پټلۍ د پراختیا په برخه کې د ګډو همکاریو په لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. او د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تیر 1440 کال په اوږدو کې له دغه ولایت څخه 172,301 ټنه وچه او تازه میوه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادره شوې ده. سرچینې زیاته کړي چې د تیر کال د صادرې شوې میوې ټولیز ارزښت 428 میلیونه او 853 امریکایي ډالر کیږي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور.